السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لرو بر افغانانو، زه پوهېږم چې نن خوشحاله استئ، ځکه د احمدشاه بابا نوسې، د باچا خان بابا نوسې، د خوشحال خان بابا نوسې چې تور ریاست نیولی و هغه راخلاص شو که نه، زمری راخلاص شو. تاسې یقین وکړئ چې زما په ژوند کې د دې نه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې، او زه پوهېږم چې په لر او بر افغان کې به داسې خوشحاله ورځ چا نه لیدلې، ځکه زمری راخلاص شو. او زمری چې څنګه راووتو ما ویل چې همداسې منډه نه کړي، پاټک وانې او تر ډیلي پورې منډه نه کړي، د احمدشاه بابا تاریخ را ژوندی کوي، د هغې نوسې دی که نه. افغانانو پښتنو لرو برو تاسو ټولو ته دا وایم، تاریخ رقم کېږي، انقلاب شپې دي، چا چې ځانونه نه یې رجسټر کړي ځانونه رجسټر کوي، ځانونه نومونه مه لیکئ په دې قطار کې، ځکه دا د میرویس خان بابا لښکر دی، دا د باچا خان بابا لښکر دی، دا د خوشحال خان بابا لښکر دی. غیرتمند سړی، غیرتي سړی او په دې لښکر کې یو ځای کېږي. وی مرغۍ خوارېږي قطار نه خوارېږي، نو دا قطار دی چې څوک د دې قطار نه وځي هغه خوار به هغه به د بې غیرتۍ پټګۍ تړلې. خو زه تاسو ته یو خبره کوم افغانانو چې منزل هم ډېر قریب دی، ډېر لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې موږ دا قطار چې زموږ په زړه باندې مه دی راښکلې دا داسې بوټ وباسو او ګودارو کو دا ټک ناخوا. ما ته بېګا مودي ټلیفون کړی د انډیا رئیس جمهور ویلې باجوه راته ټلیفون کړی چې د احمدشاه بابا نوسې مې بندي کړی و ټول پښتانه راپسې راوچت شوي څنګه چل وکړم. ما ورته ویلې چې مودي ته خو هم چندان سړی نه یې، والله چې ته هم ډېر بې غیرته یې، د مسلمانانو دښمن یې، خو ولس سره زموږ مینه د عوامو سره دی. دومره به وکړو چې تر ډیلي پورې به نه درځو او پاټکه پورې به خپل لر او بر افغان یو دی، دا به زموږ یو وي. خو دومره درته وایم چې دا کوم نسل دی رالېږلی دا یې خوندي که، دغه زموږ نه دی په کار، لکه موږ لر او بر یو افغان یو. نو افغانانو لر او بر تاسو ټولو ته وایم چې ډېرې د خوشحالۍ، ډېرې د یووالي شپې دي، ټول یو شئ، ټول یو وخت نور هم یو شي، منظم شي، د انقلاب شپې دي. او دا خولۍ مې چې ایښې دي دا خلک به پوښتنه کوي چې دا څنګه ایښې دي، نو دا راته غفوري او باجوه بل کال یې رالېږلې وي، ما په ثبوت هغه ویډیو رسولې وه چې هغې ویل چې د افغانستان نه موږ ته دا خولۍ منظور پښتون ته راغلي. زه نن هم قسم خورم چې دا قسم په خدای دی چې ما ته د لاهور نه ډیلیوري شوي دا خولۍ. هغه ویډیو به تاسې زما مخکې کتلي. نو دا د ټمبمونه دي دلته مې ایښي دي په دې میز باندې، او د جلسو مرسو کې چې وي د پي ټي ایم جلسې مفتي خلکو له ورکومه، دغه یو قرباني ورکومه، نوره قرباني به م ورکوو. نو د تاسو ته دې مبارک وي، انشاءالله لر او بر یو افغان دی، دا به یو وو، یو دی، یو به وي، دا هېڅکله نه جدا کېدی. او دا غطار به غطار ته کباړ کې به موږ انشاءالله اعلان کوو، دا به په کباړ باندې خرڅوو. لر او بر یو افغان زنده باد، منظور پښتون زنده باد، لر او بر افغان. سلامونه نیکې هیلې، ژوندي شئ او ژوندي اوسئ، زنده باد.